یو څه شیزونه درته ښایم چې په یوټیوب باندې بالکل سرچ نه کوي. 3 شیزونه دي که چېرې تاسو تر اوسه پورې په یوټیوب باندې سرچ کړي نه وي، نن نه پسې سرچ مه کوئ. د دې ډېر زیات نقصان کېدلی شي. زه تاسو ته د شیزونو سره نقصان هم ښایم درته. اولنی شیز چې تاسو هتیار په باره کې په یوټیوب باندې مه سرچ کوئ چې زه یې څنګه جوړولی شم، هاو ټو میک، زه څنګه جوړولی شم او زه څنګه یوز کولی شم او زه څنګه اخیستلی شم، زه څنګه خرڅولی شم. دا شیز چې کوم دی مه سرچ کوئ. که چېرې تاسو دغه سرچ کړو نو ستاسو لپاره د دې نه ډېر زیات نقصان ګرځېدلی شي. زمونږ دا ټول موبایلونو کنټرول چې کوم دی د سوشل میډیا، دا د هرې کنټرۍ، د هرې چې که ملیشیا وي، که دوبۍ وي، که سعودي عرب وي، که افغانستان وي، که پاکستان وي، د دې ټول کنټرول چې کوم دی دا د حکومت سره دی. حکومت چې کوم دی سبا چې چېرته دمکه وشي یا چېرته همدغه شانتې کې قتل وشي چې به هیڅ پته ونه لګي، دی به راځي سوشل میډیا د یوټیوب نه ونیسه تر اخره پورې چې کوم اپونه هم دي په پاکستان کې یوز کیږي، نو دا ټول به چې کوي چې په دې کې چا څه سرچ کړي دي. خدا نخواسته که سبا پکې تاسو کې څوک هم دغه شانتې کې راغلو، هغې دا سرچ کړي وي چې زه څنګه جوړ کړم، نو دا سرچ کړي بیا پکې تاسو راګیر وئ چې دا تاسو سرچ کړي دي، خو دا قتل به تا کړی وي، نو تا بیا په یوټیوب باندې ولې سرچ کول؟ دې شیز نه دوستانو تاسو ځان ساتئ. دریم شیز چې کوم دی دوستانو، دغه چکوان چې کوم دي همدغه شانتې کې دغه تورې چې کومې دي دا هم مه سرچ کوئ. دا ستاسو لپاره ډېر زیات نقصان ګرځي. او دغه بمونه چې کوم دي، هاو ټو میک بم، همدغه شانتې کې نوره دا ټوپکې، تماچې، دا شیزونه، ګرنیټ، دا ټول شیزونه چې کوم دي دوستانو دا تاسو مه سرچ کوئ. که چېرې تاسو تر اوسه پورې سرچ کړي نه وي، نن نه پس ګریز وکئ، مه یې سرچ کوئ. چې په کوم شیز کې تاسو ته نقصان وي نو تاسو اخر ولې سرچ کوئ چې اخر پې تاسو جیل ته ځئ، ټول عمر قید درباندې خیږي. نو داسې شیز دوستانو مه سرچ کوئ چې سبا پې تاسو پنسۍ ته خیږئ. د ویډیو ملګرو سره لازم شیر کړئ چې زمونږ پښتانه ورونه چې کوم دي هغه هم هوښیار شي. انشاءالله ملویږو په بله ویډیو کې. د ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د دوی اعلی فامان.